حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. درنو او محترمو متدینو مسلمانانو خویندو ورونو، یو بار بیا خوښ او خوشحال یم چې د صحي برنامو د لارې نه د دغې زرین تلویزیون د پردو څخه ستاسې په خدمت کې یم. غواړم نن چې هغه غذاګانې چې په روژه ماتي کې د موقت وخت لپاره یا په روژه کې د موقت وخت لپاره صحي مشکلات رامنځته کوي، صحي پرابلمونه رامنځته کوي، غواړو چې په هغې باندې خبرې وکړو او هغه غذاګانې چې موږ یې په کم سټپ او په څومره اندازه عضویت زموږ ضرورت لري واخلو تر څو موږ دا د روژې میاشت په صحت او سلامتیا کې تېره کړې وي. درنو هیوادوالو، څرنګه چې تاسو ته جوته ده چې هضمي سیستم د یو د هغه بدن د هغه اعضاو څخه دی چې د بدن ټول ضرورتونه پرته د اکسیجن نه، ټول ضرورتونه که هغه مایعات دي، که هغه جامدات دي، که هغه مالګې دي، که هغه ویټامینونه دي، که هغه منرالونه دي، د دې سیستم د لارې نه جذبیږي. دا سیستم په 40 ساعتونو کې او په کال کې څومره جذب لري؟ هر ملي متر مکعب ساحه ده، هر ملي متر یا سانتي متر ساحه ده د یو معین جذب دپاره د یو معینو او مشخصو جوالین پکې ولاړ دي. بعضې جوالین یا بعضې مزدوران په هضمي سیستم کې د جذب وظیفه چې لري هغه صرف اوبه جذبوي، بعضې شحمي مواد جذبوي او بعضې پروټیني مواد جذبوي، بعضې مالګې جذبوي او همدارنګه د بدن هغه اعضا چې دا وړي او ځای کې اچوي او بیا یې تقسیموي عضویت ته، هغه بلانس او تل او ترازو چې ورته ږدي، دا ټول په هغه صورت کې چې زموږ د یو جوالي بار ور زیات شي. د مثال په طور که یو جوالي ولاړ دی او هغه 1 من پیټی وړلی شي، 1 کیلو پیټی وړلی شي، بار وړلی شي او هغه شحم وي، که ته نور شحم ورولېږي هغه نور به په میدان باندې پاتې وي، هغه به هلته بې ځایه ذخیره شوی وي، بې ځایه به پروت وي، یوه لاره به بنده کړې وي او یا به عضویت ته په بل ځای کې مضر تمام شوی وي. قدرمنو او زړه ته نږدې هیوادوالو، هغه غذاګانې چې په دایمي شکل ضرر کولو هغه یوه لږ لږ تشریح شوه. هغه څه چې عضویت ته په موقت ډول باندې ضرر رسوي او په روژه ماتي کې د ولې موږ د هضمي سیستم د ډېر بارګیرۍ څخه ډډه وکړو. درنو هیوادوالو، هغه انزایمونه او افرازات او اسید چې معدې د کاین یا جوس نه مخکې افرازوي او بیا کله چې دغه محتوي او جوس ورځي اول د معدې 3 طبقې تولیدوي چې یو پاسنۍ برخه د طبي الفاظو نه بیا ډډه وکړم، یو متوسطه برخه، یو لاندنۍ برخه ده. په لاندنۍ برخه کې هغه افرازات چې هلته کیږي ډېر کم او د فیصدۍ د نظره هغه څه هضموي چې ډېر سخت او کلک وي. متوسطه برخه کې هغه افرازات چې هغه متوسطې غذاګانې لږ څه د مایعاتو او سپکدستو سره، او پورتنۍ برخه چې تخلیه ده او صرف یوازې د بلانس د افراز د کنټرول د زیاتوالي او د کموالي د اسید او قلوي د نظام د برابرېدلو د جذب دپاره د موادو تقسیمېدل د جوالیانو توزیع او همدلته د هغه پارچو او د تقسیم دپاره چې دا په عضویت کې دا ټوټې جذب شي. که چېرته غذایي مواد په کلک شکل په جامد شکل لکه څنګه چې موږ اخلو او دا ټول د کولمو اخري برخې ته ورسیږي هغه ترې استفاده نشي کولی. د هر مالیکول او د هر ګرام او د هر ملي ګرام سره معده په خپله اندازه د هضمي سیستم د افرازاتو مطابق په هر یو باندې خپل مواد وراچي او بیا وروسته د یو چینل په واسطه باندې چې هغه کبد دی، هغه یوه داسې غده د عضویت ده چې افرازات خارجي او داخلي دي. خارجي افرازات د لومین د خوا نه د صفرایي قنات د خوا نه د یو لین په واسطه باندې راځي او د یو ساحې د هضمي سیستم سره ځان په ډېر مهارت باندې الهي احکامو سره مطابق د بنده د خلقت سره هلته وصل شوی او دغه صفراوي مواد چې غذایي موادو ته ورچي او د غذایي موادو رنګ او د غذایي موادو د جذب ساحه او د غذایي موادو پارچه کېدل بیا هم دا په مؤثر او د په واسطه صورت نیسي. کله چې موږ غذایي مواد د خپل حدودو څخه زیات اخلو په هضمي سیستم کې موږ ته به اسهالات پیدا کوي، موږ ته به سوی جذب پیدا کوي، موږ ته به د هاضمې خرابوالی پیدا کوي، موږ ته به استفراقات پیدا کوي، موږ ته به دلبدي پیدا کوي او د فکر د دې سره یو ځای د عضویت په نورو افکارو کې زموږ په روحي او روان کې به تغییرات راځي چې هغه د برنامې نه بیا لوړه خبره ده، کله که وختو خبره به پرې وکړو. راځو نن دته چې هغه غذاګانې چې په موقت ډول باندې د هضمي سیستم دغه بلانس چې هغه مربوطه
غذا ته څومره دغه انزایمونه یا د پرچه کېدلو اوبه ور واچوي په دې کې چې تغییرات راوړي هغه څه دي. هېڅکله باید موږ داسې ونه کړو چې د روژه ماتي په وخت کې د تیز او توندو غذاګانو څخه د درنو او لوړو مالیکولي موادو او د لوړو اسیدي موادو او د لوړو پروټیني موادو او د لوړو هغه موادو څخه چې د هغې هضم عضویت ته مضر تمامیږي هېڅکله باید استفاده ونه کړو. درنو هیوادوالو که موږ چیرته د مثال په طور تنده غذا چې هغه اچار دي، پیپسي ده، کولا ده چې دا ټول یو نوع غیر طبیعي، ځکه موږ د طبیعي منابعاتو څخه موږ باید د یو مڼې نه استفاده وکړو، موږ باید د یو انګور نه استفاده وکړو، موږ باید د یو هندوانې نه استفاده وکړو، موږ باید په روژه ماتي کې که د طبیعي منابعاتو ته ځو نو باید د داسې میوې څخه استفاده وکړو، د داسې موادو څخه چې د هغې هضم عضویت ته اسان او د اسیدو د بقار کېدو باعث نه ګرځي. کله چې عضویت د روژه ماتي په وخت کې په لومبي ځل باندې تیز او توند شیان واخلي چې هغه د عضویت اسید نور په قهر راولي، د مثال په طور د قهر د راتګ نه افرازاتو زیاتوالی دی. دا چې کله ورشي معدې ته د معدې بلانس خرابېږي. معده بیا هغه مواد چې وروسته پسې ورځي هغه په کافي اندازه باندې ټوټه کولی نه شي. د داسې انسانانو سهار کې تاسې سحري کې د دې د هضمې او د دوی د ارګي یا د ارګمي او د دوی د روزمره فعالیت او د دوی د کسالت او د دوی دغه روزمره ژوند کې د هغوی هغه عاجزي دا ټوله موږ ته او تاسو ټولو ته ثابته شوې ده. نو پکار دا ده چې د روژه ماتي په محل باندې د بدن د ښکلا دپاره د ښه صحت دپاره هېڅکله موږ داسې ونه کړو چې د ډېرو مساله بابو او د ډېرو سرو کړو شیانو، د ډېرو پیپسي او ګازداره شیانو، د ډېرو مرچکو او مرچو استعمال او د ډېرو سختو توندو نورو شیانو چې هغه د معدې دغه بلانس موږ ته راخرابوي. نو د ده څخه باید ډډه وشي، جلوګیري وشي، ځکه زموږ معده د درې قسمه امراضو سره مخامخ کېدی شي. او هغه دا ده چې که چېرته موږ د اسید زیات اخیستل واخلو په عضویت کې څه منځته راځي، که موږ د پروټیني موادو زیاته واقع واخلو په عضویت کې څه منځته راځي، که موږ د ګازداره شیانو اخیستل په وږي نس چې معده کې څه پراته نه دي، نور مستحلبه غذا ورغلې نه ده، نوره اسان سهمه غذا چې د هغې هضمه اسانه وي هغه ورغلې نه ده، او ته هغه اسیدي او هغه پورته ګازي مواد چې هغه عضویت ته مضر دي دا ورلېږي، نو ته فکر وکړه چې د هغوی هغه جوړ شوی نظام او هغه جوړ نظام چې الله ورته جوړ کړی دی په هغې کې به کوم تغییرات راځي. درنو قدرمنو هیوادوالو، غواړو تمنا لرو چې د روژه ماتي په وخت کې د هغه څه نه چې عضویت اول د ټولو نه بهتره خبره مایع ده. که الله څوک چې په هغه ځایونو کې اوسیږي چې د زمزم اوبو ته لاسرسی لري چې هم شفا ده او هم غذا ده او هم هر څه دي، که نه په د خپل وطنونو کې چې اوسیږو دغه مایع او اوبه او د ده سره که لږ زره بوره یو ځای شي چې قند دی، او یا د ده سره لږه خرما یو ځای شي، او یا د ده سره لږ د میوې جوس یو ځای شي، او یا د ده سره په وطن کې چې د هر سړي هرې میوې ته لاسرسی وي او د هغه نه استفاده وکړي، نو دا به ډېره ښه وي. وروسته د هغې نه چې کله بیا نیم ساعت 30 دقیقې تېرېږي او هضمي سیستم خپل اول هغه افرازات او قهر په هغه غذا باندې سره راکېنوي، وروسته شو کولی چې بیا د نورو غذاګانو په اخیستلو سره موږ دې ته ورسېږو. او خو هر کله که موږ هغه غذاګانو ته ډېره توجه کوو نو زموږ په هضمي سیستم کې به یو کلمه چې هغې ته قرحي وي، زخمونه وي، او دا به راپیدا کېږي. د انسانانو په معدوي سیستم کې بر علاوه د نه چې التهابي امراض دي، بر علاوه د نه چې اناټومیک امراض دي، بر علاوه د نه چې د انزایماتیکو افراز او کموالی او زیاتوالی امراض دي، بر علاوه د نه چې په عضویت کې نور انتانات دي چې هغه وړوکي او په مختلفو ګروپونو پورې متعلق لري چې موږ عام اصطلاح باندې اوس زموږ هیوادوالې د اچ پیلوریا تر عنوان لاندې او په بل او په بل، ولې د هغې سره سره یو امراض د معدې چې د دغه ناوړو غذاګانو نه منځته راځي او موږ ټول عمر ځورئ، هغه د معدې قرحي دي. دا قرحي په اوله کې خونیزي، په اوله کې تخریبات او بیا په سوري کېدو باندې وړي. تاسې وګورئ په تیرو سینونو کې چې عمر زیات شي او هغه کسان چې اسیدي مواد ډېر اخلي، هغه کسان چې دوی د ګازداره مواد اخلي، د دوی معدې اکثره د تخریب او تخریش سره همیشه پرتې په یو وخت کې وګورئ وایي معدې سقوط کړی دی، معدې سوری شوې ده، معدې قرحه کړې ده، زخم یې زیات شوی دی او په نورو امراضو لکه سرطاني دانې او دا ټولو باندې اوړي. نو بناً
تمنا لرم د خپلې سلامتیا د بدن دپاره ټول هغه څه چې ستاسې د سلامتیا د هغې په هغه غذایي موادو کې وي غواړم چې دې ته په پاملرنې سره او د ټولو مفیداتو ته د پاملرنې سره د را روانو روژو او د تیرو روژو د ټولو ثوابونو او رحمتونو لاندې دي الله مونږ او تاسې یو ځای د ټولو نړۍ مسلمانانو سره د نبي علیه الصلاة والسلام په جنت کې ګاونډین کړي وما توفیقي الا بالله عليه توکلت و الیه انیب.